تیری که ذات مصطفیٰ نو بیا ولې ونه وایم ته د خپل ذات په حفاظت پوهېږي پښتونه ته د موبایل په حفاظت پوهېږي ته د ګاډي په حفاظت پوهېږي ته د مال په حفاظت پوهېږي ته د عہدې په حفاظت پوهېږي ته د خپل ذات په حفاظت پوهېږي د ذات مصطفیٰ په حفاظت ولې نه پوهېږي دا نن چې ته پریشان او چغې وخېچي महंगाई है महंगाई है रिश्तिया रिश्तिया हुआ है जमंग माल पर जरूरियात ढेर खर्च की के फजूलियात हुआया सिरकट जरूरियात के फजूलियात नस्वारियानो नस्वार जरूरियात के फजूलियात से बड़े ख्वाहिश है तब नोम नस्वार वाचे हुआ है नस्वार जरूरियात के फजूलियात हम नूर नहीं आदम बला सिसुना दी खपल जजमेंट ओके زمان مال په ضروريات ډېر خرج کیږي په فضولیات وایا سرکټ خو ضروريات دي کنه د دې لګونو بغیر کار نه کیږي تباہی دی وکړه یو خو چې महंगाई है माते कस में नए और पुराने पाकिस्तान में क्या फर्क है मैं पुराने पाकिस्तान में परिंदे उड़ते थे नए पाकिस्तान में पेट्रोल उड़ रहा है तवज्जो बस यही फर्क है और सब्र का आगे आगे देखो होता है क्या सकमाल कम प्लार چې یو مې سرپرستانې غزلې کړي کم پلار چې زوی له پیسې ورکړي سرپرستانو ته وایم ورشه بچي مال سرګټ راوړه دا پلار د بچي مستقبل جوړي که تباه کوي وایا تباه کوي جوړي که تباه کوي او دا نسواري پلار چې زوی له پیسې ورکړي ورشه مال نسوار راوړه لږې په وار راوړه لږې په تلوار راوړه دې د بچي مستقبل جوړي که تباه کوي وایا تو ګوره د نسوار یو بوجه په 20 شوه روډ نه بندوي نسوار دی راته ګران کړ دا ورته چې 500 پورې خوري 100 روپے شو ما میتھمیټکس ویلې مال ریاضي راځي د میاشتې 3000 روپے شوي د کار ستا پښتونه صرف د نسوارو خرچه 36000 روپے دي چې تا د نسوار نه بایکاټ وکړه په کال کې څومره بچت شو څومره بچت شو महंगाई में درله دې تکړه دا خو ته په خرافاتو کې مبتلا یې فضولیاتو کې مبتلا یې توجه سرګټو کې څه کمال شته شته دا ماشومان یو مې سرپرستان دي ما ته اوس پته ولګېده ما لږ جواب راکړې دا ماشومان ما پسې وایي ای زمونږ مشرانو وایي په مونږ باندې سرګټ مه راوړئ ماشومان ته نن شرمېږي او که نه شرمېږي وای ای زمون مشرانو په مونږ باندې سرګټ مه راوړئ وای ای زمون مشرانو زمون په مخ کې سرګټ مه څکئ تاسو صرف سرګټ څکئ سبا به مونږ چرس وڅکو ووایه نه کې حیا د دې ماشوم نه حیا نه کې مستقبل نه او کمال سره ماته متوجه شه سرګټ ولې څکئ خولې نه دې لوګي راوځي پوزې نه دې لوګي راوځي خبرې د پیغمبرانو کې خبرې د صحابو کې خبرې د اولیاو کې خبرې د پښتو کې خبرې د غیرت کې توجه سرګټ کپنے والا زما پیج بند کړ خو بیا هم نه سړېږم دیوبندي توجه زه د معاشرې اصلاح غواړم توجه څنګه دا سرګټ څکئ خولې نه دې لوګي راوځي په یخنۍ کې خو هسې چې خوله وازه کې لوګي راوځي پوزې نه دې لوګي راوځي دا ستا خوله ده پوزه ده که د ریل ګاډي سایلنسر دی ویم اکسلیټر پرېږده توجه ما ته یو کس وایي سرګټو کې ډېر ماهر یم څه کمال درکوي وایي په خولې لوګي راوباسم ما ټول سرګټ والا راوباسي ستا څه کمال دی وایي زه په پوزه لوګي راوباسم ما دا هم ټول راوباسي ستا څه کمال دی ما ته مفتي صاحب زه چې سرګټ څکم ما ته وایي زه په غوږونو لوګي راوباسم ما ته په دې شامټون کې لوګي راوباسم ګرم بچیا تو لوګي راوباسي ما کراچۍ کې اوس 10-15 ورځې د سیرت جلسې وي تیرې مې کړې ما کراچۍ والا ته وایي ویم صرف 2 راستے نہیں ہے اور بھی بہت سے راستے ہیں تمام راستوں سے نکالو دعا دعا لوګي راوباسي توجه ما ته خیال محمد یو کس فون وکړ وی کله تور کله سپین پټکي وم ګیره وم د قاري صاحب چې ورک شي جمع ورکوم ښه 15 وخته منځ هم کوم جمع ورکوم اور سرګټ هم څکم وی تر دې پورې مور راته غوسه شوه وی مور راته وی خیال محمده
که سیرګټ د پرې نه خو د پیر درته نه بخم وایي ما مور ته ویم میخه به دله راولم بیا هغې کې شته که نه خبره به سر بر شي تر وخت ما ته پی نیغ نیغ کې ما ته وایي د مور په خوله مې د مور د وجې مې پی سیرګټ نه دی پرېښی توجه ما ته په سوشل میډیا مفتي صاحب ستا د سیرګټو خلاف یو کلیپ وکړو د سیرګټو ډبې مې داسې رانه چوړ کړ همیشه دپاره مې د سیرګټو نه توبه وکړه تا څنګه ویلې چې نسوار مباح دي ته لږ رادې خوا شه نسوار مباح دي دا کتاب خو پیله ما پسې راوړه نسوار مباح دي راوړه دا کتاب نسوار مباح دي چې دا دومره ښه شی دی شونډه پې سره راپړسوې حلوا تې جوړه کړه مرکز ته یې ورسوه ویې خوره ویې خوره اوس هم ګاڼې ګرځي که تراخي لږه ګوړه پې ودوړوه تباهي دې وکړه ده د مالیت د اولاد د بچو حق دی واجب صاحب د قیامت دا د نسوارو پیسې د اولاد بچي په سکول باندې خرج کا دا د په ټیوشن خرج کا دا د بچي په تعلیم دا پیسې خرج کا توجه دا د په مدرسه دا پیسې ولګو دا په جومات دا خرج کا مبتلا په فضولیاتو کې خرافاتو کې چې کوي مهنګایي ہے د ضروریاتو ذمه خو سم الله غوښتي وما من دابة في الارض الا على الله رزقها دا رزق زمواري خالق غوښتي دا دا ته چې پریشان فضولیاتو من نه پوره کېږي فضولیات کراچۍ ته راغلل دی بل لوبه هغې کوي پان خوري زبرگان دے چھوڑ دیوال نے ٹوٹ لڑی میں کیا ہے یہ ماوا ہے میں ماوا کیا ہوتا ہے پان کے بلا قسموں ندی باقی دا دین دا کینسر کی گی خلق لے کے مبتلا دی توجہ دا ټول خرافات دین بایکاټ وکړو انشاءالله اور ما سره پدې کې ستا پلار رستاني کړي شیخ الاسلام شهید اسلام علامه حسن جان شهید رحمت الله علیه حسن جان شهید رحمت الله علیه فرمایل وای په کائنات کې د نسواری نه پیل نفرت خزه کوي اخزه متویده خزه دې نفرت کوي چې دې خیرن سره خزه څنګه کوي توجه نو توبه مو باسو خو نقد توبه مو باسو اراده مراده خو دې نور نه منم تبلیغیان دې په اراده وروخته سلور میاشتې ولیکه کله ولیکه شرک عالم شدا ظالم بیا سلور میاشتې اراده لیکي ظالم ته چرته سی روزي لم لانړي صرف اراده ولې تبلیغیانو تبعید کده بال پینونو د کتابونو د کاپوغي د صحیح تبع نقد توبه مو باسو د ډبل زیرو په شانتي چا په نقد توبه صرف په بیان تقریر کوي تاسو په درسونو ځان راوخه د کوم زمان شیخ فخر الاساس لګیا د درسونه دي الله انقلاب را واستوجو ارزه نصیحت کار نه کوي چې په نصیحت څوک سمېده هغه پیران او تبلیغیان او سم کړي دي او چې دا نور نه سمېږي دا ماته پرېږده انشاءالله ولکن تتبیه الاشاره والکمثل کوتکن ولا وړه ارزه تقریر فن نه کوي نصیحت توجه اوس وایه توبه به نقد وباسو نسوار زما تحقیق د سوشل میډیا دی که منې که نه منې مونږ بیا بعضې ملګري وایي دا د تفردات دي ځان په دې خلاص کړي ډبل چونډې خوره تکړه شه د نر بچیه دا زما تفردات دی مفتي ضروري خان صاحب ځان راس کړي کړ وایي دا د تفردات دي توجه زما تحقیق دا دی نسوار د مسواک ضد دی مسواک سره خوله پاکېږي او نسوارو سره خوله ګنده کېږي ووایه ووایه ماشومان خو په چغه ووایه ووایه نسوارو سره خوله سم خو شرمېږي که وایه نسوارو سره خوله ووایه څه صبر دا مشرانو د ماشومانو څه وي نسوارو سره خوله څه کېږي دا چا وي او تاسو څه وایه ولې تاسو نه وایه څه توجه لہذا د پیغمبر سنت طریقے سر کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوتے مسواک فرماتے نسوار نہیں فرماتے مسواک فرماتے توجہ مسواک اخلے کا نسوار اخلے مسواک سب پزور ہوئے ساخلے ساخلے اور مسواک غرزوے کا نسوار غرزوے ہوا یا سب غرزوے راوخلې پردې نه خو غورځوي شمه رواني صدر غورځو یو خبر خو مو ګوري بس ډېره مرداري پلیتي توجه چې نسوار دې په ښکاره کول نو توبه به دې په ښکاره وباسي په ښکاره وغورځو ورکه ما ته د کراچۍ نه یو کس فون دنه عمران راته فون وکړو وایي مونږ ټیکهدار سره تللي پلستر له او یو کمره کې بنګله کې ناست وو بنګله په ټیکه اخیستې وه وایي سیرګټ ملګرو ډکه وو مونږ ناست وو چرس یې څښل توجه وایي ستا کلیپ راغی ما چې ودروه وایي ستا کلیپ وایي تا دا جمله ویل هغه کلیپ کې توجه وایي تا وایي چې مفتي صاحب
د مور په نفس کې موږ 9 میاشتې تېرې کړې څومره چا نه یې تېرې کړې هغه مه وایه څومره ته داسې سپیشل په ډبي بند راغلی اسمان نه راغلی توجه په دغه 9 میاشتو کې څه موده موږ د مور په نفس کې خوراک کړی دی که نه دی کړی د مور حق ولې نه پېژنې توجه هغه خوراک موږ په خوله کوو که په نومه کوو په نومه په څه په نومه په څه ایډي صاحب هلته در باندې هغه خوراک په خوله ځکه بند کړ خوري دله بچو ساتله دا دې لپاره چې دې دنیا ته لاړ شي دی په دې خوله باندې کلمه توحید د لا اله الا الله ذکر کوي دی په دې خوله د قرآن تلاوت کوي دی په دې خوله باندې درود شریف وایي دی په دې خوله باندې قرآن وایي حدیث به وایي شریعت به وایي طریقت به وایي توجه مسلمان د انګریزانو پیښې مه کوه ستا خوله د چرسو دپاره نه ده ستا خوله د سیرګټو نسوارو دپاره نه ده ستا خوله د آیس شرابو دپاره نه ده مسلمانه فقه حنفي او شریعت وایي ستا خودم پاکه ده د مسلمان جوټم پاکه ده شریعت دا وایي ستا خوله پاکه ده ستا جوټه پاکه ده مه کوه د غیرو طریقې توجه د اولاد اور زه د خیبر پښتونخوا د پولیس محکمې هیډ IGP معظم جا انصاری د سلام عقیدت پیش کوم چې د منشیاتو خاتمې لپاره الګ پروسس انتظام وکړ سرچ اپریشن یې وکړ د منشیاتو په خاتمه کې د آیس په خاتمه کې موږ د حکومت حمایت هم کوو تعاون به هم کوو ان شاء الله اور په دې 4 ساله کې چې کوم خلک 400 پوډر آیس خرڅوي د 400 د پوډرو اډې به د پولیس په نوټس کې څوک راوړي لاس اوچت کړي که د دې کوریج وکړه چې د چا لاس کړي دا به ټیک چرسي ته وګوره د چا لاس کته دی ته وګوره ته لاس اوچت کولی ته چرسي څه دا مردارۍ ختمې کړي توجه لوګي راوباسي توجه 70% جنکې په لاهور کې آیس کې مبتلا دي راشه یونیورسټي وګوره د تعلیم نظام وګوره د کرونا په نوم سکول بند کالج بند یونیورسټي بند هوم ورک نشته پیریډ نشته کلاس روم نشته لیکچرار نشته نو لیکچر نشته د مردان بورډ چې ریزلټ راغی 1100 کې 1100 نمبرې سپینې سپینې مه وایه 1100 کې هلکه چې تا ایجوکیشن ټول ادارې بندې وي نو دا کمپیوټر دی ورته د علامه اقبال رحمت الله علیه ورفټ کړي وو که بو علي سینا و که الفارابي و که البیروني و که د ډاول کمپیوټر دی پکې لګولی توجه 1100 کې 1100 نمبرې توجه بیا دوی خفه شي سپینې سپینې مه وایه که سپینې سپینې مه وایه که انشاءالله ټوله زمه کې د ژوند دپاره به ټول دروغ وایي وایي به وایي به ولې ژوند مه کوې سر ژوند مه کوې وایه سپینې سپینې مه وایه ما یې جواب وکړ ما ویل سپینې سپینې وایم او ژوند کوم سپینې سپینې وایم او ژوند کوم او راشه که نه دا یم او ژوند کوم او څنګه مې د وخت زولنې ماتې کړې څنګه مې د وخت زولنې ماتې کړې دا یم رها یم او ژوند کوم سپینې سپینې وایم او ژوند کوم او جنګ کوم جنگ کوما جنگ دا امن زیر دی زبرگ نیم زبرگ بطی جنگ کوم جنگ کوما جنگ دا امن زیر دی برا وطن کی جنگ سر امن را دیو کنا خدا خوزوا را دیو کنا امریکا را گلی و بیباوان تیار را گلی و امریکی ځان سره ګلون راوړو که بمونه افغانستان کې خلکو باندې بمونه غورځوي که ګلونه توجه دا د ملا عمر د موریدانو زور وکړه سپر پاور نه سپر پاور جوړ کړ سپر اور انقلاب راوستل ما تور پټکی سره انقلاب راغی سپین پټکی د دعوت او پیرانو سره انقلاب راغی پاکستان کې پسیل پټکی سره انقلاب را روان دی ان شاء الله العزیز توجه جنگ کوما جنگ دا امن سیر دی دا فلسفه ستا یما او ژوند کوم او یا پښتونه راجل یا پښتونه توجه ستا که توجه را برابر شي یو خبر خو مه ګوره ستا که توجه را برابر شي ستا یما بس
ستایم او ژوند کوم سپینې سپینې وایم او ژوند کوم او یا پښتونه ستا د کور سراج یم سراج الحق سراج شاعر جمعیت فخر سرحد فخر دیوبند یا پښتونه ستا د کور سراج یم لاس کې د ویړیا یم او ژوند کوم سپینې سپینې وایم او ژوند کوم او دوی وایي بچے دو ہی اچھے آدھے کچے و آدھے پکے بچے دو ہی اچھے بچے دو ہی اچھے خبره ټیک ده نه چې د چا دو بچي دواړه چرسیان اچھے ہیں اوس وایي که نه ولې نه دوه نه دي سر ته چې بچے دو ہی اچھے خو د چا له چرسیان دي اچھے ہیں بچے دو ہی اچھے دواړه پوډریان دي اچھے ہیں بچے دو ہی اچھے په خیبر پښتونخوا کې د لمیټډ خبرې مه کوه پښتنو سره انلمیټډ پیکیج دی دې ته لیمیټډ مه وایه هلکان څه کوې دلته په خیبر پښتونخوا په رجړ کې باباګانو سره ام بي نه جي بي ده جي بي بچې دوی اچې ما ته د لیمیټ یو قاري صاحب واده وکړه ته د حافظ واده ما ته یې دا خبره کوله ما خو ډېره مبارکه ده ما ته یې ګوجره جومات کې وې ما څه چل وکړو وایي حافظه مې وښځه وایي ما ورته وې ناوې ته مې وایي چې بچې دو هي اچې وایي ما ته وایي چې بچې سو هي اچې وایي ما ورته چې د نر لورې توجه اور جھوٹا خاندان خوشحال گرانا چھوٹے بڑے میں خوشحالی نہیں ہے کٹنگ مٹنگ میں پکی نہیں چھوٹے بڑے میں خوشحالی نہیں ہے داسی جملہ شیر کا دیندار خاندان خوشحال گرانا ہوا ہے دیندار خاندان خوشحال گرانا دیندار خاندان خوشحال گرانا اور بچے نیک ہی اچھے بچے نیک ہی اچھے انگریزان ہوئی مال سے محنت سے مال آئے گا مال سے چیزیں ملیں گی چیزوں سے حالات درست ہوں گی اسلام کوئی اعمال سر حالات ٹکی گی سسرا مساجد آباد کو مدارس آباد کو مراکز آباد کو خانقاہون آباد کو محاذون آباد کو سکول آباد کو کالج آباد کو یونیورسٹی آداب کو ز ایجوکیشن غواړم سکول کالج یونیورسٹی غواړم مسجد مدرسه غواړم د 13 دسمبر نه واخلې سب بل بیا دسمبر دی ما د ایجوکیشن دفاع کړی سر جی ما صرف مدرسه نه ما پاکستان کې د سکول دفاع کړی ما د کالج دفاع کړی ما د یونیورسٹی دفاع کړی زه ایجوکیشن غواړم زه د سکول ادارې د ایجوکیشن ادارې غواړم خو مدرسه غواړم توجه غواړو که نه غواړو پښتنو کې پاریز نشته نو سکول کالج یونیورسٹی میډیکل کالج موږ ډاکټران راکړي سب سره ډاکټران پکار دي ډاکټرانو پکار دي دا لارې ټولې ګډې وړې دي انجینران په هوا کې چکر یو پایلټان پښتنو په جګړو کې پی ایچ ډي کړې ده ججان وکیلان د پولیس د محکمې افسران پکار دي خو دې هر څه سری ایډي صاحب مالا په مسجد کې مصلی باندې امام اوس قدرتي आवाज نه راځي پکار دي قدرتي بولا سره نه لګي ډاکټر پکار دي انجینر پکار دي ساينسدان پکار دي اجماع امام پکار دي بولا دي خوري وایا په مصلی باندې امامان پکار دي امامان پکار دي جلاله تراود پر د قران حافظان پکار دي ماته چې د قران تجوید اوخی قاریان پکار دي کالج کې مونږ چې به انګلیش د کوو ټي ایچ ای आवाज کوي دي ټي ایچ ای څه आवाज کوي بیٹا ټي ایچ ای डी مونږ چې کله زده کوو دیو ما بل یو سټوډنټ ته وی مې بیٹا ټي ایچ ای څه आवाज کوي ما ته ټي ایچ ای دا ما ورته وی دی اما ته دا ما وی دی او وی دا ورته بیٹا دا ولي وای ما ته مفتی صاحب دا برټش لهجه ده لکه انګریزي د پاره چې ته د انګریزي لهجه زده کې نو قرآن به په پښتو کې وي مولانا بیشتر صاحب تیرا تلار نه یو امام پسې مونږ کو هغې ته چې دا تل اسم قرآن وي هغې ورته دا تیراوال قرآن وي اقرأوا القرآن بلحون العرب واصواتها قرآن په عربۍ کې وایه قاریان پکار دي قاریانو زما د ختم نبوت د عقیدې دې پوه شي د ختم نبوت غازیانو اسلام خلا براشی کفر
पर मगलूब शी मुजाहिदीन इमारत इस्लामिया तहरीक तालिबान अफगानिस्तान और रस्म और रिवाज खत्म शी तबलीगियान gur kam tak che garam de hasa garam wayam che kam naram de naram wayam da andaz khitabat thi tawajjuh tablighan pirana da batin isra para pirana imamana shirk aur bidat khatam che sheikh al quran aur ما په حدیث پوي کې شیخ الحدیث دې نقطې ته وګورئ موږ له څه پکار دي شیخ الحدیث پکار دي اهل حدیث نه شیخ الحدیث څه شي شیخ الحدیث الگ چیز ہے اهل حدیث الگ چیز ہے ما ته کسوي ته صحیح ما اهل سنت وي کیسے ما ګور دا سنت دي او دام سنت دي مش دا راجمه کې اهل سنت شومه ته چی شي موږ اهل سنت توجه موږ سيو اهل السنة والجماعة مسلك اعتدال علماء دیو بانگیو اور دا الیکشن روان دیو بل په خپل اسمات کو ٹھیک ان شاء الله زب هم زور کوم چې غیرت چا کړي ورکه بریتون دا کونډه بلدیاتی الیکشن دی مینا محبت سره الیکشن لړاو کې میچ وکړي خو چې میچ ختم شي بیا دوستان شي او ورونه شي دا هوایي پایرنګ پری دی دا سټوډنټانو پبجی پری پای لای لډو پری دی مړه ته پبجی کې موبایل راغستی اور راکا چې پریکټل دتا وو بے واپس نہیں رکھوں توجہ 2021 کے ایجوکیٹر سٹوڈنٹ دچ موبائل راغستی دی پبجی کی کارٹون دی کارٹون کې د ساقي د خیال ته دی د کارٹون بارے کې دا کې دی دی وی چې اټس می یہ میں ہوں آگے تم بارے لیکلی چې می